سلامونه دوستان، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستان راځو لکه څنګه چې موږ تاسو ته د هایډرولوژي لومړی ویډیو اپلوډ کړې ده. د هایډرولوژي کوم یو تعریف چې په هغه باندې موږ بحث وکړو. واټر سایکل باندې لږ رڼا واچوله. انشاءالله دې باندې تفصیلا نور هم بیا غږیږو چې کوم یو ډاوټ تاسو درلودل چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو په وخت باندې ورسیږي. او ویډیو دوستانو سره شیر کړئ، لایک کوي، کمنټ کې تاسو پوښتنه کولی شئ. بعضې موضوعات تاسو نه ورباندې پوهېږئ، کومو اصطلاحاتو باندې تاسو ته انشاءالله تفصیل سره دا ټول موضوعات بیا د ویډیو په شکل باندې وړاندې کوو. راځو تاسو لکه څنګه چې ما تاسو ته په لومړي ویډیو کې ویلي وو، په دویم ویډیو کې به اوس به زموږ موضوع دا وي د هایډرولوژي سکوپ باندې به خبرې کوو. سکوپ اف هایډرولوژي، د هایډرولوژي سکوپ معنا څه ده؟ اول په دې باندې ګوره، هر یو کوم مسلک چې ده یا هر کتاب چې ده او هر بخش چې ده یو ځان د سکوپ لري. فرض مثال سیول انجینري، د سیول انجینري په ساختمان کې کار کوی شي، سکوپ یې ساختمان ده. په هایډرالک سټرکچرو کې کار کوی شي، صحیح شو. نور کوم یو ساختمانو چې دوی کې کار کوی شي، په سړک کې کار کوی شي، همداسې دا خو د سیول انجینري اړخ شو. اوس راځو د هایډرولوژي په سکوپ باندې بحث کوو. ګوره، د هایډرولوژي سکوپ معنا دا ده، تاسو واټر سایکل کې تاسو ما په لومړي ویډیو کې چا نه وي کتلي، در سره وګورئ، تاسو واټر سایکل باندې پوهېږئ. یا هایډرولوژیکل واټر سایکل یا هایډرولوژیکل سایکل ټول یو معنا لري، د اوبو دوران ده. په کوم شکل باندې پورته اواپوریټ کېږي بېرته راځي، هغه باندې تاسو پوهېږئ. دلته هایډرولوژي په سکوپ باندې خبرې کوو. ګورئ، که چېرې موږ د هایډرولوژي په سکوپ باندې ځان پوه نه کړو، یعنې هایډرولوژي بې معنا ده. ګوره، فرض مثال راځو لنډ بحث موږ داسې کوو. ګوره، اوبو سره کوم ساختمانونه مخ کېږي، موږ کول د ساختمانونو لپاره موږ دا کار کوو. ولې کوو؟ ګوره، که چېرې په بعضې اوقاتو کې ګورې بارانه شدت موږ ته نامعلوم وي، صحیح ده. دا بارانونه په یو وخت کې یا واوره په یو وخت کې په زیاته پیمانه باندې کېږي، سیلابونه مکزیمم فلډز راوځي، یعنې اعظمي اندازه د سیلابونه راوځي. کله چې سیلابونه راووتل، نو دا سیلابونه راوتل زموږ لپاره غټه ننګونه ده، غټ خطر ده. څنګه خطر ده؟ ګورئ، کله چې موږ فرض مثال یو سړک جوړو، سړک هم جوړ کړو، یو کلوټ هم په نظر کې ونیو، یا پل هم په نظر کې ونیو، یا پلچک هم په نظر کې ونیو. که چېرې ګوره پل کوم ځای کې جوړېږي، پلچک کوم ځای کې جوړېږي، کلوټ کوم ځای کې جوړېږي، ټول باندې انشاءالله زه درته بحث کوم. د ټول ډاوټس زه به کېدای شي هایډرولک سټرکچرو کې هم بعضې شیان هلته تخنیکي بحث ورباندې کېږي، تاسو دلته خلاص کوم یو کنسپټ یې د تشریح کوم. ګوره، که موږ چېرې د فلډ په مکزیمم پوینټ باندې پوه شو، دا فریکوینټلی واقع کېږي، اکثر وخت نه واقع کېږي. موږ چې کله هایډرولوژیکل کوم یو سټرکچرز د ډیزاینو، موږ د هغه لپاره مکزیمم فلډ یا مکزیمم کوم یو ډسچارج چې ده له یوې ساحې نه چې کوم یو شی موږ ډیزاینو، که هغه برج وي، که کلوټ وي، او که کوم یو کوم پلچک وي، دا که چېرې موږ ډیزاینو، موږ به دې لپاره مکزیمم فلډ پیدا کوو. فلډ به څنګه پیدا کېږي؟ دا به انشاءالله په دې په تفصیل باندې وغږېږو چې کومې ساحې نه ډسچارج اندازه تېرېدل لازمي. ګوره، که چېرې موږ د فلډ په اندازه باندې پوه نه شو، موږ څومره غلطیانې کوی شو. که چېرې یو ریزروایر جوړېږي، ریزروایر اعظمي اندازه یې موږ پوه نه اوسو، موږ ممکن دا په ډېرو کم یو ډسچارج ته موږ دا ډیزاین کړو، او یو د وخت په تېرېدو سره دې باندې ډسچارج کوم یو فلډ دې سره یو ځای شي، دا بیا ریزروایر کې مشکل راوړي. او که چېرې همداسې کلوټ وي، کلوټ د سړک او د سیند یا د نهر ترمنځ چې کوم یو څه جوړېږي، سیند مطلب ته نه چې کوم یو کوچنی فرض مثال یو نهر وي، د دې او د پله په مابین کې جوړېږي دا. یا کوم یو خړ راځي، له پاسه ورباندې سړک تېرېږي، دلته هم کلوټ ډیزاینېږي، هم پل ورته ډیزاینېږي. پل په کومه اندازه ډیزاینېږي چې په غټه پیمانه باندې وایه ولري او ډېر ډیپت ولري، هلته پل ورته ډیزاینېږي. او چې کومه یو اندازه وي، داسې یو مناسب اندازه چې موږ پوهېږو کلوټ په کومه اندازه کې، انشاءالله د کلوټ به ځان ته هایډرولک سټرکچر کې بحث وشي په تفصیل سره. نو هلته بیا موږ کلوټ ډیزاین وکړو. کلوټ هم د پلچک په شکل ده، خو کلوټ لوی وي، ټول آر سی سی جوړېږي، او پلچک له پاسه سلب آر سی سی ده، او نو کوم یو لاندې تهداب چې ده بیا د تیږو وي. بل کوم پوینټ چې ده، هغه د اوبو کوم یو ویلډینګ پوینټ ده، یعنې هغه اعظمي اندازه د اوبو راتګ، یعنې په یو ساحه کې یو ډیم فرض مثال موږ ډیزاینوو. ګوره، ډیم د ډېرو موخو لپاره ډیزاینېږي.
د دې ډیم لپاره که چیرې موږ ګوره سیلاب ایسارولو لپاره یو اندازه سیلاب د مخنیوي لپاره ډیم ډیزاینېږي. فرض مثال وکړو همدغه موږ په نظر کې ونیسو د سیلاب د مخنیوي په خاطر باندې موږ یو ډیم ډیزاینوو. د سره نور اضافي د واورې اوبو د باران نرم باران اوبو په بعضې اوقاتو کې ګوره سیلاب راځي، د سیلاب د مخنیوي په خاطر باندې دا موږ جوړوو. د ډیم نه موږ په زیاتو شیانو کې استفاده کوو. ګوره د اریګیشن په منظور باندې دې نه موږ استفاده کوو، کانالونه ترېنه تېروو په منظم ډول باندې، نیرونه ترېنه تېروو چې دا کله ترېنه تېر سو موږ منظم سیستم د اریګیشن جوړوو. که هغه اوپن چینل اریګیشن وي که یا ډریپ اریګیشن وي، په هر یو ترتیب چې مناسب اندازه د اوبو هلته ورسیږي. بل واټر سپلای په منظور باندې دې نه هم موږ استفاده کوو. که چیرې دغه اندازه د اوبو اعظمي اندازه د اوبو موږ ته نامعلومه وي، نو بیا موږ د دې شیانو په منظور استفاده نشو کولی. ممکن موږ دا ډیم کوچنی جوړ کړو، د وخت په تېرېدو سره دې باندې د فلډ اندازه زیاته راسي، نو دغه د فلډ اندازه زیاته راتګ او د ډیم تخریب دا موږ یو منفي پوینټ دی. یعنی موږ د هایډرولوژي باندې ځان نه د پوهې کړی. که چیرې موږ ځان پوهې کړی وای دا ډیزاین اندازه به موږ سوی. خو دې لپاره ارقام مهم دي. په افغانستان کې متاسفانه د دې ارقام ډېر په کمه اندازه باندې پیدا کېږي. خو که چیرې ارقام دي هم هغه دولتي ادارې چاته نه ورکوي، که ورکوي هم نیمګړي ورکوي. یا دولتي ادارې کوم یو انجینر صاحبان چې دي د هغوی کوم یو ډیټا چې راغونډه کړې اپروکسیمیټ اندازه باندې راغونډه کړې ده، داسې دقیق نه ده. او بل کومه ټکنالوژي په افغانستان کې د لګېدلې د باران د اندازې د واورې د اندازې لپاره ډېر ایډوانس ده. په نړیوال سټنډرډ باندې د کوم پوهې اندازه یې د خلکو کمه ده چې هغوی ورباندې پوه شي. او بل د وچکالۍ له امله یا د جنګونو له امله د دې ډیټا منظمه اندازه نه ده معلومه. بعضې کلونو کې بیخي ډیټا نه ده په بعضې وختونو کې بیخي ډیټا کلیکشن نه ده سوی، په بعضې وختونو کې د ډیټا راغونډه شوې ده. نو دغه نیمګړتیاوې دي چې د بعضې کلونو ډیټا معلومه ده، د بعضې نامعلومه ده. نو په نورو هېوادونو کې دا ډیټا ټولو منظمه معلومه وي د هر کال لپاره. یعنې هغوی چې کله ډیزاین کوي، یعنې هر یو کال ډیټا د هغوی ایوریج ورتخلي، بیا د راروان کال اندازه یا د راروان 50 کلونو لپاره چې کله دوی ډیزاین کوي دا پیریډ ورته په نظر کې نیسي چې په کوم کال باندې به یو احتمالي اندازه ورته نیسي چې په کوم کال باندې به دومره بیا فلډ راوځي، په کوم کال مخکې راوتی و هغه ډیټا دوی سره پراته وي. دغه ډیټا نو دوی انالایز کوي، په ډیټا باندې انالایز نه وروسته بیا هغه نه وروسته ډیزاین کوي. چې کله ډیزاین وکړو، ډیزاین بیا ډېر په صادقانه ډول باندې جوړېږي او بیا تطبیق کېږي. بل کوم پوینټ چې دا د هایډرولوژي باندې د پوهې لپاره، یعنې په هایډرولوژي باندې موږ په دې په خاطر باندې ځان پوهېږو چې موږ ګراوند واټر ریچارج کوو. ګوره په افغانستان کې هغه یو له هغو هېوادونو ده چې هغوی اکثریت د ګراوند واټر نه موږ استفاده کوو. د ډرینکینګ واټر لپاره، اریګیشن لپاره ګراوند واټر نه موږ استفاده کوو. نو د وخت په تېرېدو سره دا واټر ټیبل ښکته روان ده. دا د کلونو زیات پیمانه باندې کال تر بلې زیاته استفاده کېږي. نو دغه زیاته استفاده د اوبو کېدل د اریګیشن لپاره، د واټر سپلای لپاره دا یو غټه ننګونه ده. د دې بدیل لاره باید چې موږ پیدا کړو. دا ګراوند واټر ریچارج غواړي. دغه باران کېدل کوم یو تاسو چې ما سکوپ خبره وکړله، د هایډرولوژي کوم سکوپ چې ده، یو له هغوی نه د ګراوند واټر ریچارج ده. دا ریچارج څه معنا؟ ګوره د خاورې په نوعیت باندې باید چې موږ ځان پوه کړو چې په سر کوم خاوره ده، په کومه ساحه کې چې باران کېږي، یا کومه ساحه کې موږ د ریچارج لپاره کوم ډیم څه جوړ کړو چې هغه ته ریچارج اندازه تیزه وي، یعنی ګراوند واټر ریچارج زیات وي. ګوره ډیسچارج په افغانستان کې په زیات پیمانه ترسره کېږي. په کورونو کې، په هر کور کې کوئی نه استفاده کېږي. ځکه د واټر سپلای سیستم په افغانستان کې نشته. په هغو ساحو کې واټر سپلای سیستم په نظر کې نیول کېږي چې هغه ته ډېر لرې پرتې ساحې وي چې هلته د خلکو وضعیت اقتصادي د صحیح نه وي. نو په ښارونو کې په ښارونو کې یا په اطرافي سیمو کې په هر کور کې ځان کویله کې د اوبو ډیسچارج کوي. خو ریچارج کومه زمینه چې ده یې چا نه ده برابره کړې. نو د هغې لپاره ریزروایر جوړېږي. د یوې ساحې نه بلې ساحې ته چې کله په ریزروار کې اوبه انتقالېږي، دغه اوبه انتقالېدل مختلفو ساحو کې مختلفو قسمه خاوره وي، هغه ته ریچارج صورت نیسي. دا ریچارج صورت نیول، اوبه ریچارج کېدل، دا یو منظم یعنی مثبت سیستم ده، یعنی یو سکوپ د هایډرولوژي ده.
یعنې ګراوند واټر ریچارج کوم یو ده. دا ریچارج کې بل کوم پوینټ چې ده هغه د رینفال پیټرنز دي، یعنی د باران کومې نمونې چې دي دا موږ ته په کلونو کې باید چې معلومه وي، او د اقلیم کومه تغییر چې ده په دې باندې اقلیم باندې باید چې موږ ځان پوه کړو. اقلیم انشاءالله کلایمټ چینج باندې به انشاءالله موږ یو ځان ته پلی لیست اپلوډوو. د دې په خاطر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زیاتو ویډیوګانو نه برخمن اوسئ. نو دا هغه اندازې دي رینفال کوم یو پیټرن چې ده په هره میاشت کې د باران اندازه. باران دلته ګور یو باران خبره کېږي چې په میجر اندازه باندې زیات خلک هم دي نه زیات استفاده کوي، په د ژوند په مختلفو ساحو کې هم دې لغت نه استفاده کوي، خو د واورې په شکل باندې، د غلې په شکل باندې، د ډیو په شکل باندې، د بریزل په شکل باندې دا مختلفې اوبه ځمکې ته راځي، خو هغوی نه ګراوند واټر ریچارج نه کېږي. د دې په خاطر باندې باران څخه زیاته یادونه کېږي. نو د باران کوم رینفال پیټرنز دي دې باندې به چې موږ ځان کو. او د کلایمټ چینج کوم اندازه ده، ګوره د کلایمټ په تغییر سره په ټوله نړۍ کې د باران کې تغییر راځي، کوم یو په واورو کې تغییر راځي، په ګرمي کې تغییر راځي، د ګرمي اندازه زیاتېږي، یخني زیاتېږي. نو همدغه د کلایمټ چینج وجه ده چې دغه یخني له عادي حالت نه زیاته وي، یعنی دا د ټولې وچکالي لامل ګرځي، او دا وچکالي لامل ګرځېده دا ټول د کلایمټ چینج وجه ده، د اقلیم تغییر ده. اقلیم ولې تغییر کېږي انشاءالله په دې باندې بیا بحث وکړو. بل چې دا لکه څنګه چې په عادي حالت کې بارانونه کېږي، یو سیلاب راوتلی وي، یو د سیلاب په اندازه کې زیاتوالی ده. په عادي کلونو کې به چې کله سیلاب راوته ډېر کم اندازه به وو، ولې د باران هغه کوم یو ډیوریشن به چې وو، فرض مثال په میاشت کې به په یو سیزن کې 10 ورځې مسلسل باران ولیدو، خو هغه د باران کوم اندازه به چې ډېر نورمال اندازه به وه. په بعضې اوقاتو کې کومه ساحه به چې زر مشبوس وله، ریچارج سوله، کومه انفلټریشن به زیات صورت کم اندازه باندې صورت ونیو، یعنې هغه ساحه به مشبوع وه. هغه نه وروسته به رناف رامنځته سو. رناف دا مختلف رنافونه، کوچني رنافونه به سره یو ځای کېدل، یو اندازه فلډ به جوړوو. دغه فلډ ډېره مناسبه اندازه باندې و چې چاته به زیان نه رسو، خو بعضې اوقاتو کې په اوس وختونو کې مکسیمم سټروم په نامه باندې دغه سټروم کوم اندازه چې ده یو ناڅاپي د سیلابونو راوتل دي. ګوره فرض مثال په یو ساحه کې باران اسمان وریځ ده، په یو ساحه کې باران نشته، بعضې اوقاتو کې اسمان په یو ساحه کې شین وي، بل ساحه کې وریځ وي، بیا اسمان شین وي، په بعضې اوقات کې معمولي وریځ راسي، باران وشي، دغه باران تصور به هم نه کېږي، دومره فلډ به یې راویسي چې اندازه به یې نه وي. دا فلډ نه ده، په اصطلاح کې سټروم ده. په دې کې زیاتوالی باندې باید چې موږ په ځان پوه کړو چې دا ولې راځي منځته. دا یو د هایډرولوژي له سکوپونو څخه ده، یعنې هغه کاري ساحې دي چې په دې کې د هایډرولوژي انجینر کار کولی شي. بل کومه کله چې موږ د هایډرولوژي لپاره انالایز کوو، کله چې موږ د هایډرولوژي لپاره انالایز کوو، موږ د مختلفو ډیټاګانو سره مخ کېږو. دغه ډیټاګانې د کومو ساحو نه موږ راټولوو، کومې ډیټاګانو ته ضرورت پیدا کېږي. انشاءالله ټولو نه به موږ په ترتیب سره بحث وکړو. یو د هغوی چې دا کلایمټولوژي ډیټا ده، د اقلیم د تغییر کومه ډیټا چې ده، یعنې دا د اقلیم د تغییر کومه ډیټا چې ده د مخکینیو 500 کلونو نه لاسته راځي. هغه علت یې معلومیږي چې ولې د اقلیم تغییر له وجې دا مشکلات رامنځته کېږي، ولې اقلیم تغییر کړی ده. دې باندې باید چې موږ ځان کړو. کله چې د اقلیم په تغییر باندې موږ پوه شو، موږ ډیټا یعنې موږ راټوله کړې ده. که چیرې ډیټا نه وي راټوله، یعنې ډیټا موږ ته نه وي معلوم، موږ بیا د اقلیم د تغییر په علت باندې نه پوهېږو. یو کلایمټولوژي ډیټا ده چې موږ په هایډرولوژیکل ډیټا په لیست کې شاملوو او شامل ده، او انشاءالله محاسبات کې بل دې نه استفاده کېږي. بل چې دا هایډرومیټرولوژیکل ډیټا ده. هایډرومیټرولوژیکل ډیټا دا خپله کوم چې ده د هوا تغییر ده، یعنی ټمپریچر ده، کوم هیومیډیټي ده، وینډ ویلاسټي به دې کې شاملېږي. دغه شیان چې موږ په دې باندې باید چې دغه ډیټا موږ زیاته استفاده کوو، او دغه عامل کېدای شي چې اقلیم کې تغییر راولي، یا دغه عوامل د اقلیم د تغییر له امله دې کې تغییر وي، د عادي شکل باندې نه ووسي. کله چې ګوره د وینډ ویلاسټي مخکې اوقاتو کې کوم بادونه چې
او اوسني کوم بادونه چې دي دا موږ سره کمپیر کوو، د هغې نه موږ پوهیږو. دغه ډیټا موږ سره باید چې موجود واوسي تر څو د اقلیم د تغیر په اړه باندې موږ ځان پوهیږو. بل هیومیډیټي د کوم یو لمدبل چې ده دا په مخکې کلونو کې به لمدبل و، خو اوس کلونو کې لمدبل نشته. وجې څه ده؟ د اقلیم تغیر ده. بل ټمپریچر زیاتوالی او کموالی ده. په مخکې وختونو کې به په د نفوسو تراکم کوم زیاتوالی کومه ساحه کې نفوس تراکم زیات وي، هغلته ټمپریچر اندازه چې کوم یو د هوا حالات دي، یعنی کوم یو تودوخه ده یا د هوا یخوالی ده، دغه د همدې له وجې نه ترسره کېږي. ګورې بعضې اوقاتو کې که تاسو فکر کړی وي په ښارونو کې په اوړي کې زیاته ګرمي وي، ولې؟ د نفوسو تراکم زیات ده، یعنې نفوس ډېر زیات وي. او ولې په ژمي کې ښارونه یخ وي؟ هغه د دې له وجې نه چې هلته د نفوس اندازه زیاته وي، شاید هغه کې مشکل شک نشته، خو وجه دا ده چې هغه ساحه ټوله لمده وي. لوندوالی همدغه یو باعث ګرځي چې هغه ساحه یو کوم یو ایواپوریشن صورت نیسي، دا ساحه لمدبل ولري، لړې په اصطلاح باندې ګرد ولري. یو داسې ګرد وي د هغه جامد ذرات هوا ته پورته کېږي، یو د اوبو چې کوم یو مالیکولونه دي دا هوا ته پورته کېږي، د دې له وجې نه کوم یو هیومیډیټي چې رامنځته کېږي دا یې هم علت کېدای شي. بل کوم یو چې ده هغه د پریسپیټیشن ریکارډ ده، یعنې د باران ریکارډ. مطلب ترې دا ده، ګوره باران څنګه موږ ریکارډ کوی سو، موږ ته څنګه معلومیږي چې د باران ریکارډ کو، یا دا معلومات موږ له کوم ځای نه کوو. ګوره د رینګیج باندې به موږ مکمل بحث وکړو، یو معمولي انټروډکشن چې تاسو کوم. رینګیج د باران کوم یو ریکارډ چې اخیستل کېږي، یعنې پریسپیټیشن ریکارډ دا ټول د رینګیجونو په واسطه باندې اخیستل کېږي. خو څو قسمه رینګیجونه دي انشاءالله تفصیل باندې به دې باندې تاسو ته ویډیو ممکن څو ویډیوګانې درته جوړې کړم او ډېر په تفصیل باندې په خلاص ډول کې تاسو ته تشریح کوم چې تاسو ور باندې پوه شئ ډېر ساده عام فهمه لهجه باندې. نو رینګیج په واسطه باندې موږ پریسپیټیشن ریکارډ کوو، د باران ارقام ځان سره نوٹ کوو، دا باید چې موږ ته معلوم وي. بل سټریم فلو ریکارډ باید چې موږ سره وي. کله چې سیندونه فرض مثال بهیږي، د کابل جلال آباد دغه کابل کوم سیند چې کته جلال آباد طرف ته رابهیږي، د لغمان الینګار سیند ورسره یوځای کېږي، د دې ریکارډ باید چې موږ سره په هر یو اندازه باندې موجود اوسي. فرض مثال کابل نه څومره اندازه باندې اوبه راځي دا باید چې موږ ته معلوم وي. د الینګار د سیند څومره اوبه دي دا باید چې موږ ته معلوم وي. دا چې کله سره یوځای سي د ایواپوریشن صورت نیسي، برق نه تولیدېږي او ساحې کې کانالونه ترېنه تېر دي. په جلال آباد کې تاسو دغه کانالونه تېرېدل یو اندازه اوبه دلته په مصرفېږي، د دې ریکارډ باید چې موږ ته معلوم وي. دغه کانال کې اوبه راتګ دا اندازه معینه اندازه ده. د کانال په پلیلیست کې تاسو دا مکمل کتای شئ انشاءالله، د تفصیل سره ته محاسبات هم ترسره شوي دي، هغه هم در سره وګورئ. چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن هم ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. دغه سټریم فلو ریکارډ کرنټ میټر باندې موږ کوو. کرنټ میټر باندې په تفصیلا تاسو ویډیو جوړیږي، یعنی هغه غیر منظم مقطع یا منظم مقطع ته موږ ته په نظر کې نیسو. بیا سټریم فلو موږ هلته ویلاسټي پیدا کوو، چې ویلاسټي پیدا سه موږ ته ډسچارج پیدا کېږي، ډیپت هسې معلومیږي موږ ته. یعنې دغه ډیپت بعضې اوقاتو کې باران د اورېدو له امله ممکن دا ډیپت زیات وي، یعنې د اوبو اندازه په سیند کې زیاته سي. بعضې اوقاتو کې باران نه وي، وچکالي وي، په وختونو کې ممکن په دې کې د اوبو اندازه کوم یو ډیپت چې ده دا کم سي. نو دغه سټریم فلو ریکارډ دې ته ویل کېږي، یعنې موږ سره باید چې د سیندونو مکمل ریکارډ موجود اوسي. یعنې په افغانستان کې داخل کې څومره اوبه بهیږي، د افغانستان نه بهر ګاونډیو هېوادونو ته څومره اوبه بهیږي، دا ټول هایډرولوژي پورې اړه لري. دې باندې باید چې موږ پوه شو، د دې ډیټا نه موږ استفاده کوو د انالایز لپاره. که چېرې همدغه ډیټا موږ سره موجود نه اوسي، ممکن ګاونډیانو چې کومې اوبه زموږ بهیږي، موږ د دې په مقابل کې غواړو ډیمونه جوړ کړو، د ډایورژن ډیمونه موږ ورته جوړ کړو، دا اوبه موږ ستنې کړو بل طرف ته اریګیشن په منظور باندې. نو که دا ریکارډ ونه اوسي، موږ غیر منظم ډیزاین کوو. یعنې هغه ډیزاین چې موږ کوو دا به اپراکسیمیټ ډیزاین ممکن د راتلونکي کلونو کې دا د فلډ سره مخ شي او دا تخریب شي. نو دا ریکارډ سټریم فلو ریکارډ باید چې موږ سره موجود اوسي. بل سیزنل فلکچویشن اف ګراوند واټر خبره ده. دا د مختلفو سیزنونو کې ګراوند واټر او کوم یو ګراوند واټر کې تغییر راتګ، یو ناڅاپي د ګراوند واټر لاندې ښکته کېدل، د اوبو یو ناڅاپي ښکته کېدل،
کله چې باران نه وشي دا صورت نیسي. دې ریکارډ باندې موږ ځان پوهېږو 10 خو ریکارډ کېږي انشاءالله. په دې به تاسو ته منظم ویډیو دا کومې خبرې چې تاسو ته کومه ګوره که تاسو د کانال کومه سیستم چې ما تاسو ته پلیلیست وړاندې کړی دا تاسو ګورئ هغلته هر څه ماده سوي لکه تاسو ته چې اوس څه وایم هغلته مکمل هر څه مې ټکي په ټکي تشریح کړي خو هغه په یو کانال لپاره سروېګانې وي هغه مې تشریح کړي دي. خو دلته هایډرولوژي کې تاسو زه تفصیلا غږېږم ممکن دا پلیلیسټ ډېرو زیاتو ویډیوګانو ته ورسېږي. وجې څه ده؟ وجې همدغه ده چې زه تاسو ته هر یو نقطه تشریح کوم. ګراوند واټر فلکچویشن یا د ګراوند واټر محاسبات فلکچویشن چې کله رامنځته کېږي یعنی ناڅاپي بدلون په ګراوند واټر کې دا موږ څنګه محاسبه ډیټا څنګه پیدا کولی شو محاسبې لپاره. نو د هغې لپاره مختلف ساحو کې کویان کیندل کېږي. د هغې کویانو په هفته کې یا ممکن په 2 هفتو کې یا په میاشت کې په سیزنونو کې مختلف سیزنونو کې موږ لپاره لازمه ده د هغوی ډیټا موږ راغونډه کړو. دا ډیټا راغونډول موږ سره یو ریکارډ پاتې کېږي. بیا موږ ته معلومیږي په کومو کلونو کې د څه له امله په ګراوند واټر کې تغییر راغلی یعنې ګراوند واټر فلکچویشن هلته رامنځته شوی. بل چې دا ایواپوریشن ډیټا باید چې موږ ته معلومه وي کله چې باران لپاره ډیټا موږ ته لکه څنګه چې معلومه وي همداسې د ایواپوریشن ډیټا باید چې معلومه وي. له کومې ساحې نه ایواپوریشن صورت نیسي موږ څومره جهیلونه لرو د لمر وړانګې هلته څنګه دي په کومه اندازه باندې هغو نه ایواپوریشن صورت نیسي. د هغه ډیټا یعنی د ځمکې له سطحې څخه یا د بحر له سطحې څخه چې کله ایواپوریشن صورت نیسي یا د کانالونو له سطحې څخه یا د ټرانسپیریشن د نباتاتو له پاڼو څخه کوم یو ټرانسپیریشن صورت نیسي دغه ایواپوریشن کومه ډیټا چې ده دا باید چې موږ ته مکمله معلومه وي تر څو موږ ته اندازه معلومه شي چې د ځمکې سطحه ولې اوچېږي د لمر وړانګو شدت باید چې موږ ته دا معلوم. دا هغه مسایل چې په هایډرولوژي کې باید چې موږ د ډیټا نه استفاده وکړو او دا ډیټا موږ ته خامخا او لازمه ده چې دا معلومه واوسي. هایډرولوژي انجینر لپاره دغه ډیټا لازمه ده چې معلومه وي. او بل چې دا کراپینګ پیټرن ده یعنی کوم یو ایریګیشن لپاره چې کوم اوبه استفاده کېږي هغه نمونې باید چې موږ ته معلومه واوسي. د هر یو نبات کوم یو کراپ ډیمانډ ده په دې باندې موږ پوه اوسو. دغه ډیټاګانې موږ ته د هر یو نبات لپاره باید چې موږ ځان ته د زراعت ریاست ځان ته ډیټا ولري. هایډرولوژیکل کومې سندیز او چې دي د ځان ته ډیټا ولري یعنی د اوبو د تولید لپاره چې کوم یو ډیټاګانې د اوبو کومې ډیټا ته ضرورت ده دغه مکمل ډیټاګانې باید چې موږ سره موجودې اوسي. نو کراپینګ ډیټا لازمه ده په څه کې د نبات د ایریګیشن لپاره. او بل څه چې دي هغه د واټر کوالټي ده. واټر کوالټي لکه څنګه چې تاسو ګراوند واټر او سرفیس رن آف کومې خبرې سټریم فلوز چې ما وویلې همدا خبرې دي. دغه ډیټا اوبو کومه کوالټي چې ده دا باید چې موږ ته معلومه اوسي په کومه اندازه باندې اوبه دي کومه اندازه باندې ټربیډیټي لري په کومه اندازه د اوبو پی ایچ د ګراوند واټر هم باید چې د ګراوند واټر ډیټا موږ ته معلومه اوسي. فرض مثال کابل په مختلفو ساحو کې مختلف قسمه اوبه دي څومره زموږ ګراوند واټر ته ښکته کېږي د اوبو اندازه په هماغه اندازه باندې صفا کېږي. خو پورته چې راځي د اوبو کومه کوالټي چې ده اندازه یې چې ده دا تغییر کوي. ټربیډیټي کومې کویان چې هلته په کمه اندازه کیندل شوي وي هغه اوبه خړې وي یعنې ټربیډیټي د اوبو زیاته وي او نور ډسکلو نه وي تروشي وي پی ایچ اندازه هم زیاته وي نور کیمیکلز ورسره ویل شوي وي یعنې غیر صحي اوبه وي. د اوبو صحیت باید چې موږ ته معلوم اوسي. د دې معلومېدل دا ده چې موږ سره باید چې دا ډیټاګانې ټولې موجودې هر ولایت لپاره د هرې ولسوالۍ لپاره موږ سره باید چې ډیټا موجوده واوسي او موږ ورباندې پوه اوسو. او بل کومه ډیټا چې ده جیو مورفولوژیکل ډیټا ده. معنا د جیو مورفولوژي خپله تاسو ورباندې پوهېږي. جیو په معنا د ځمکې د مورفولوژي بڼه ده د ځمکې د بڼې ډیټا یعنې د ځمکې د خاورې نوعیت موږ ته معلوم اوسي. د هرې ساحې د خاورې نوعیت باید چې موږ ته معلوم اوسي. د هغې ساحې هغه کوم یو سلوپونه چې دي میلانونه د سلوپ د هرې ساحې موږ ته معلوم اوسي. د هرې غونډۍ د هرې ولایت د ځمکې سلوپ باید چې موږ ته معلوم اوسي. نو دغه سلوپونه د ولایت یا د یوې ساحې دلته هایډرولوژي نه
بحث د یوې ساحې پورې مربوط نه ده. په ټوله نړۍ چې موږ بحث کوو دغه ډیټا په نړیوال سټنډرډ باندې دا ډیټا باید چې موجودې اوسي. یعنې په دې ولایت کې جیومورفولوژیکل ډیټا کې موږ ته باید چې د هرې ساحې کوم یو میلان ده، ټمپریچر ده د ساحې لپاره، د خاورې نوعیت ده، دا ډیټاګانې مکمل باید چې موږ ته معلوم اوسي تر څو موږ اضافي کوم یو مطالعات دي په همدې ډیټا په واسطه باندې مخکې ولاړ شو او محاسبات ورته ترسره کړو. نو دا هغه مسایل دي یا هغه ډیټا ده چې تاسو ته ما وویلې. ممکن دې کې بعضې ډیټا مهم خو ټولې ډیټاګانې دي، خو بعضې ممکن موږ نه وي ذکر کړي تاسو ته، یا دلته په افغانستان کې د هغو څخه استفاده نه کړي یا موجود نه اوسي. شرایط افغانستان دا شی دي، تاسو ته خپله بهتره معلومه ده. تاسو دغه ډیټا چې کله کیلکولیشنز کوو موږ ته باید چې دا ډیټا په مکمله پیمانه باندې موږ ورنه آګاه اوسو او موږ ته دا ډیټا معلومه وي. د هرې ادارې سره خپله ډیټا موجوده وي. دوستان دا زموږ نننۍ ویډیو چې د هایډرولوژیکل سکوپ باندې خبرې وکړلې او بل هم هایډرولوژیکل ډیټا باندې خبرې وکړلې چې موږ ته باید چې دا شیان معلوم اوسي. هیله ده ستاسو دا ویډیو د پام وړ ګرځېدلې وي او تاسو نه یو څه زده کړي وي. که چیرې دا ویډیو خوښ شوي وي لایک ورکړئ، ویډیو د سره دوستانو سره شیر کړئ، چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوي ویډیو تر تاسو پر وخت ورسیږي. دغه بیل آیکن ویل تاسو نوټیفیکیشن درکوي، تاسو دې نه آګاه کوي چې یوټیوب چینل باندې یو څه اپلوډ شوي دي، نو تاسو بیا ترنه استفاده کوئ. دوستانو سره خبر کړئ. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله مو منځ.